بلوچستان کې د ښځې او خاوند په قتل کې ملوث 11 ملزمان گرفتار کړي شوي دي. دا پیښه څو میاشتې مخکینۍ ده، خو چې کله په سوشل میډیا باندې دا ویډیو وایرل شوه، د هغې نه بعد بلوچستان حکومت حرکت کې راغی او تحقیقات یې شروع کړل. دا فیصله د مقامي یو قبیلې سردار کړې وه. د دغه سردار نوم چې دی هغه شیرباز خان دی. دا کسان کوم ښځه خاوند چې د خپل کلي نه تللي وو، دوی واده کړی وو، دا واده یې څنګه کړی وو، بیا واپس څنګه راغوښتلی شوي وو د اختر په موقع باندې، او بیا چې کله دغه زنانه باندې ډز کېده نو د دې سره قرآن مجید او د دې آخري الفاظ په دغه موقع چې ولاړ کوم کسان وو د دوی څه موقف و، په دې کې یو د دې زنانه ورور هم پوره تفصیل سره په دې باندې خبره کوو. نور اپډیټس په دې کې مخې ته راغلي دي. زما نوم دی تحسین الله تاثیر او تاسو ریکوست دی زما د چینل تحسین الله تاثیر سبسکرایب کړئ. تیر 2-3 ورځونه په سوشل میډیا باندې یو ویډیو وایرل شوی ده او په هغه ویډیو کې کتلی کېږي چې داسې 10-12 کسان دي، د هغوی پګړۍ په سر دي، ټول مسلح دي، وسله ورسره ده، غټ غټ ګاډي دي ورسره. یو زنانه راولي او هغه ووژني په هغه ځای کې، ورسره د هغې نه بعد د هغې خاوند ووژني. په سوشل میډیا باندې په دې باندې ډېر سخت تنقید وشو او مختلف خبرې دې حوالې سره کېدې. چا ویل چې دا واقعه هغه وخت کې شوې ده، چا ویل دا څوک دي، خو حقیقت دا دی تر دې وخته پورې چې کوم تفصیلات مخې ته راغلي باقي د حکومت لخوا هم اهم کاروي شوې ده، مقدمه هم درج شوې ده. داسې ده چې دا کوم ښځه خاوند چې د ښځې نوم بانو دی او د خاوند نوم یې احسان الله، دوی په خپله خوښه باندې واده کړی او بیا د دغه کلي نه تښتېدلی. دا تقریبا 1.5 کال 2 کاله مخکینۍ خبره ده چې دوی دغه وخت کې واده کړی. بیا د دغه قبیلې کسان چې دوی سره رابطه وشوه او دوی ورته د لاسه ورکړه چې موږ تاسو څه نه وایو، تاسو واده کړلی، تاسو خپل ژوند دی، تاسو خپله فیصله په خپله کړې ده، ښه خبره ده. او د اختر په موقع باندې، تېر شوي اختر په موقع باندې د روټۍ دپاره راوغوښتل. چې کله دا راغلل نو بیا د قبیلې سردار شیرباز خان کېناست او د دوی متعلق دا فیصله وکړه چې دا دواړه به قتل کولی شي، وژلی به شي. بیا د دې نه بعد دا ښځه او خاوند کوم سره په ویډیو کې چې هم تاسو کتلي دي، یو څو کسان سره د پګړو وسلې یو ځای ته لاړل. دغه ځای هم یو قتلګاه غونته کې ده، یو خوشی غونته کې ځای دی، یو غیر آباد علاقه ده. او دغه زنانه چې کوم ده، کوم چې په مخ باندې په سر باندې دوپټه ده، بالکل هغه په صحیح مهذب لباس کې ده، هغه سره په لاس کې قرآن مجید او هغې ته ووایي چې ته لاړه شو موږ ته وژنو. هغه ورته په دغه ټایم کې دا ووایي، آخري الفاظ چې کوم د هغې بلوچي ژبه کې و د هغې ترجمه شي راغه ده چې تاسو ته صرف د ګولۍ اجازت دی، باقي څوک ما ټچ کولی نه شي، نه ماته لاس راوړی شي. نه په دغه وخت کې هغه جاړي، نه فریاد کوي، نه چاته په خپو باندې پرېوځي او نه منت زارې کوي، نه چا نه د خپل د ژوند سوال کوي. ښه په اوچت سر باندې مخکې لاړه شي، یو څو فوټه مخکې ودرېږي او په دغه کې یو تن په هغې باندې فایر وکړي او د اولني فایر سره هغه راوغورځېږي. د دې نه بعد نور ډزې په دې باندې کوي، تقریبا 9 ګولۍ چې کوم دي هغه په دغه زنانه باندې په دغه موقع فایر شوي دي. د دې سره په لاس کې قرآن مجید وي او دې دا خبره هم کړې ده چې ما واده کړی دی، په خپل خوښه مې کړی دی، ما زنا نه ده کړې. د دې نه بعد د دې خاوند چې هم په دغه موقع باندې موجود دی، هغه وویشتلی شي او د هغه لا پراپر ویډیو مخې ته نه ده راغلی. دغه واقعه چې کوم ده د اختر په موقع باندې شوې ده او دا ویډیو ریکارډینګ چې دی دا هم دغه خلکو، دغه بلوچ قبایلو دې دپاره کړی دی چې نور خلک د دې نه عبرت واخلي. او اوس دا ویډیو د چا په لاس ورغلی چې هغه سوشل میډیا ته ورکړه او دا وایرل شوه. د دې نه بعد سوشل میډیا باندې ډېر سخت تنقید شروع شو په بلوچ دغه کوم قبایل چې دی، او دا یې ورته ویل چې دا ډېر انتهایي جاهل خلک دی، ډېر په بیکورډ زمانه کې اوسېږي او داسې قسم فیصلې چې کوي نو هغه غیر انساني دي. ځکه که یو ښځې یو سړي واده کړی دی، په خپل خوښه یې کړی دی، د هغوی ژوند د اسلام شریعت هغوی ته د اجازت ورکړلی، قانون هغوی ته د اجازت ورکوي، قدرت هغوی ته د اجازت ورکړی دی چې تاسو خپل ژوند په خپله مرضۍ باندې تېر کړئ. که چېرته تاسو یو بل سره خوشحاله دا فیصله هغوی ته حاصل ده. خو که دا فیصله داسې کېږي نو دغه قبایل ته قبول نه ده، ځکه چې قبایل همیشه هغه ځای کې رښتې کېږي چې چېرته د دغه قبیلې سردار ته یا دغه جنۍ خاندان ته یا د الګ خاندان ته څه نه څه مالي فایده، یعنې دا بچي نه دي، د هغوی رښتې نه کوي، بلکې دا یو بزنس دی او په داسې طریقه باندې د هغوی ودونه د هغوی رښتې کېږي چې مالي فایده ترې د هغوی خاندان حاصل کړي.
بیا د دې نه بعد بلوچستان حکومت په حرکت کې راغی. بلوچستان حکومت په خپل مدیریت کې یعنې صوبایي حکومت مدیریت کې مقدمه درج شوه. بیا تېر ورځ دا سټیټمنټ راغی چې یو تن په دې کې ګرفتار شوی دی. بیا نن د بلوچستان وزیر اعلی سرفراز بګټي ټویټ کړی دی او هغه وایي چې 11 کسان په دې پیښه کې چې کوم کړکړو په دغه موقع چې موجود وو هغه ګرفتار کړل شوي دي او د هغوی خلاف مقدمه درج ده. ټرایل به چلیږي او بیا به ورته د قانون مطابق سزا میلاویږي. دا خو یو واقع ده چې د دې ویډیو مخې ته راغله. خلکو په دې باندې تنقید وکړو. د سوشل میډیا پاور دلته نشي نظر انداز کړی او په هغې باندې بلوچستان حکومت حرکت کې راغی او یقینا چې دغه سردار دغه قبایل انتهایی طاقتور خلک د ډېر اثر و رسوخ لري او بیا د هغوی خلاف کاروی کېدل یو غټه خبره ده، هغوی ګرفتارول. خو اوس به مخکې دا کتلی شي چې آیا دوی ته هم دغه شان سزا میلاویږي او که نه، ځکه چې د یو بېګناه انسان قتل چې دی د هغه سزا په قانون کې چې دی هغه سزای موت ده، نو دوی ته به سزای موت میلو شي او که نه. اوس به دا کتلی شي. د دې نه علاوه که موږ خبرو وکړو نو دا واقع خو ټیک د ریپورټ شو مخې ته راغله. په دنیا داسې نور واقعیات دي، بې شمېره واقعیات دي چې هغه ریپورټ کېږي نه د هغې ویډیوز راځي، نه په مین سټریم میډیا باندې د هغې خبر راځي، نه په پولیس سره د هغې څه مقدمه درج کېږي، ځکه چې ما تاسو ته وایي دغه قبایل انتهایي طاقتور اثر و رسوخ والا خلک دی او د دوی په علاقه کې که انتظامیه ده که پولیس دي که څوک هم دي نو هغوی د دې تابع وي او څه قسم داسې حرکت نشي کولی چې هغه د یو سردار د یو بلوچ یو فیوډل لارډ چې کوم دی د هغه خلاف لاړ شي. د دې واقع نه ویل کېږي داسې چې اوس کله دا مخې ته راله نو اوس موجوده وخت کې یعنې په دې میاشت کې یو هفته مخکې هم په بلوچستان کې داسې واقع مخې ته راغلې وه چې یو جینۍ هلک ویشتلی شوی و. دا صرف د بلوچستان المیه نه ده، دا په خیبر پښتونخوا کې په قبایلي ضلعو کې خاص کر بیا په کوهستان کې په پنجاب کې بیا دیهاتي علاقې چې دي بیا په سند کې که وکتلی شي داسې واقعات مخې ته راځي. تاسو که د ګلګت چترال هم اورېدلي نو هلته هم باقاعده داسې فیصلې کېږي یا پکې جنکۍ ښځې خرڅېږي. دا د پوره ملک د پوره د قوم دپاره دا یو المیه ده چې پر زنانو باندې بزنس کېږي. زنانو ته د ژوند اجازت نشته دی، هغوی ته دا اختیار نشته دی چې هغوی د خپل مرضۍ مطابق د خپل ژوند فیصله وکړي. خو دا واقعیت نه ریپورټ کېږي او نه قانون دومره سخت دی چې داسې ملزمانو ته سزا ورکړل شي چې په خلکو کې یو یره پیدا شي چې هغوی آینده دپاره داسې حرکت نه کوي. او د هغې وجه دا ده چې یا پکې د کلي سردار یا پکې د جرګې مشر یا پکې یو خان یو بل مشر مخې ته راشي څوک چې اثر و رسوخ لري او معامله رفع دفع شي چې کوم متاثره خاندان هغوی ته پیسې ورکړي یا بې دبه وکړي او یا هغه چېرته غریب پردی کوټه کې ناست نو د کور یې وباسي نو هغه په دغې باندې خاموشه پاتې شي او دغه درد دغه ظلم چې دی هغه په خپل زړه کې په هغې باندې خاموشه پاتې شي. دا واقعه ډېر زیات کېږي او چې کله یو داسې واقع مخې ته راشي د هر انسان زړه پرې دردېږي. خو که بیا ملزمانو ته سزا میلو شي نو څه حده پورې انسان ته تسلي میلو شي. خو ما تاسو ته ووایي چې په زیاتو کیسونو کې زیات واقعیات نه ریپورټ کېږي او نه ملزمانو ته سزا میلاویږي او د داسې خلکو په وجه باندې چې قانون کمزوری کړی دی نو قانون هم خپل لاس په خپله باندې تړلی دی.